بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو سلامونه نیکی هیلې مې ومنئ. قدرمنو نن در سره یوه خبره شریکومه چې په پاکستان کې څلور داسې اتلان دي چې یقینا د هغو څلور خبرې د هغه د کاڼي کرښې ثابتې شوي دي او مونږ د پاکستاني واحد قوم یو چې کله مونږ له خدای پاک لیډر راکړي په هغه وخت باندې د هغه قدر مونږ ونه کوو، د هغه خلاف داسې خلک را پیدا شي چې هغه ترقۍ ته هم نه پرېږدي او هغه بلکې ژوندی نه پرېږدي د سره. او موږ داسې قوم یو چې موږ هم د دغې باطل قوتونو سره ملګري شو او کله چې وخت تیر شو نو بیا وروسته پسې منګولې مروړه ووایو چې او دا ټیک دي. که چېرې دا څلور کسان تاسو صحیح لوستل غواړئ نو دا تاسو په ګوګل کې سرچ کولی شئ او د دوی پوره تاریخ کتی شئ نو پته به ولګي چې آیا دا کمی هیرې وي چې خدای پاک پاکستان له ورکړي وي او ضایع شولې. اوس اخرنی یو امید او یوه هیره پاتې ده، هغه به درته زه ښیم. اول عبدالغفار خان باچا خان بابا و چې هغه به د دې قوم د بقا د دې خاورې د سالمیت دپاره چغې وهلې، نارې وهلې د قومي اتحاد دپاره. خو باطل قوتونه داسې هغه ته یوځای شو چې په هغې وخت مطابق فتوې لګولې او هغه اکثریت ټول عمر هغه په جیلونو کې تیر کړی دی. الان کې باچا خان بابا د خپل بچو د خپلو ځمکو د خپل ذاتي شخصي بقا دپاره دغه جنګ نه دی کړی، دغه جیلونه هغه ځان له نه تیر کړي دي، د قوم دپاره یې تیر کړي دي. خو هغه کې حوصله او هغه په اخرني لفظونه د هغه څه دي چې ما به په دې غلامه خاوره کې نه ښخوئ. که چېرې د هغه په دې یوه خبره باندې موږ سوچ وکړو نو موږ به د هغه په مقصد باندې ورسېږو. دویم نمبر په هغه پسې بټو صاحب و چې بټو صاحب کله په دې خاوره باندې هغه دومره مقبول شو چې د پاکستان په ګوټ کې خلکو ومنو نو په هغه وخت کې په هغه پسې د پاکستان قومي اتحاد په نوم باندې 9 پارټیانې یوځای شولې په 1978 کې. دا هم تاسو ګوګل کې سرچ کړئ نو په هغه وخت کې چې امریکې بیا څه ویلي دي او په د امریکې سفارتخانې وزیر خارجه څه ویل دا ټول په ګوګل پراته دي، ان د ریکارډ دي، تاسو کتلی شئ. نو د هغه هم په لنډو څپو به درته دا ووایم چې بټو صاحب په اخره کې جیل ته لاړو د دغې 9 پارټیانو د وجې نه، د دغه باطل قوتونو د وجې نه چې پاکستان اټمي قوت جوړ کړی دی بټو صاحب، او په اخره کې هغه شهید کړه شو. د هغه اخرني الفاظ دا و چې بوزدله قوم له خدای پاک غیرتي لیډر نه ورکوي. دا د بټو صاحب اخرني الفاظ هغه په دې خبره رسېدلو چې دا قوم څنګه دی، ځکه چې هغه قوم له خدای لیډر ورکو خو دې قوم د هغه حفاظت ونه کړلی شو. په هغه پسې دریم نمبر محسن پاکستان ډاکټر عبدالقدیر خان چې هغه هم اقرار کړی دی چې زه په هغه وخت کې په سعودي کې وم، مختار الفال ته انټرویو اخیستله د محسن پاکستان عبدالقدیر خان صاحب نه، الله دې ورله جنتونه ورکړي، او هغه وی چې د پاکستان د بقا دپاره صرف او صرف یو بټو صاحب دی. دا هم تاسو د محسن پاکستان تاسو سرچ کئ او په ګوګل باندې کتی شئ. خو د هغه سره ضیاء الحق څه وکړل، د هغې کم تذلیل وکړو، د هغې کم بېعزتي وکړله چې په اخره کې هغه انکار ته وایي چې اته تپوس کوي وایي ته په څه خبره زیات په خپل ژوند کې خفه یې. هغه وایي زه په دې خبره خفه یم چې ما دې قوم له کار کړی دی. هغه هیرو هغه هم د قدر موږ ونه کوو، هغه چې هم وفات شو نو د هغه به د پیزار شلیدلي په خپو پیزار به و په لارو کوڅو کې به ګرځېده، دا ستاسو د مخې د وړاندې ده. اوسو په 4 نمبر په دې وخت کې عمران خان دی. عمران خان خدای پاک داسې یو هیره دی پاکستان له ورکړي چې کله د اسرائیل وزیر اعظم راځي دا ټول ان د ریکارډ پراته دي، په ویډیوګانو کې پراته دي، نو ټوله دنیا ورته پاسې هغه له تی په بله واړی هغه کینې هغه ډو خیال نه کوي. عمران خان دې خاورې له خدای داسې یو لیډر ورکړی و چې هغه په اقوام متحده کې د ایاک نعبد و ایاک نستعین نه خپل تقریر شروع کو او دای ووی چې د پیغمبر علیه السلام چې څوک توهین کوي دا زم په دې باندې زمونږ زړه دردیږي. عمران خان هغه واحد لیډر و چې هغه په تعلیمي نصاب کې خاتم النبیین رایج کړو. عمران خان واحد هغه لیډر دی چې هغه په مدرسو کې به منګ یوازې طالبان نه تیارو، یعنی هغه نه چې کم علیمان جوړ شي او هغه انجینیر نه او هغه ډاکټر نه او هغه پایلټ نه، هغه وی
وی زمونږ په مدرسو کې غریبانان خلک سبقونه وایي او په کار ده چې په دې کې انجینیر ډاکټر پایلټ او د هرې شعبې سره تعلق یې جرنیل دا جوړ شي. دا د هغه نظریه وه. د دې سره سره یعنې هغه په خپل ذات باندې دي اوس منل نه منل هغه د قوم کار دی او هغه د دغې باطل قوتونو کار دی چې په هغه باندې د یهودیانو د ایجنټ پیتوې ولګول چې سنې هغه ورسره وکړل او دغه د اخیری دغه د هغه دا شو چې په جیل کې پروت دی. نو د هغه اخیری کلمات څه دي؟ هغه وایي نور خو پاتې نه شو زما خلاف کنه چې په ما باندې هغه پرچې کټ شي. خو د دې سره سره د هغه اخیری کلمات دا دي چې په دې ملک به یا زیمه یا به دا کرپټ نظامي یا به زیمه یا به دا کرپټ نظامي چې زه یم دا کرپټ نظام به ختموم او چې زه نه موجود بیا به نه دا کرپټ نظام دی به. نو قدرمنو خوښه ستاسو د زما خو ذهن له دغه راغلو چې دې ملک له دغه څلور اتلان خدای پاک ورکړي وو او هغه درې ته اغستې دي او دا څلورم چې دي دغه د په جیل کې ناست دی. نو هغه هم څه په خپله خوشحالۍ یا د خپل بقا دپاره د بچو دپاره د ځمکې جوړولو دپاره لندن کې د پلاټونو دپاره دغې دپاره نه دی. هغه خو به په بهر ملکونو کې چې به یو لیکچر وکړو په کروړو روپۍ باندې په کروړو روپۍ به یې اخیستې. خو چې نن په دې جیل کې د هغه د دې اسلامي جمهور یا پاکستان دپاره او د دې قام د بقا دپاره دی. اوس سوچ کول نه کول هغه د دې قوم د دې اولس کار دی چې آیا په پراپیګنډو کې څومره راځي او څومره نه راځي. نور ستاسو خوښه په لوی الله مو سپارم. سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.